اوس برا شو دا به وواو چې قرآن شریف د حضور پاک غټه معجزه ولې نورونو چې کله الله پاک په حضور پاک قرآن نازل نو د مکې کافرانو انکار وکړ وی دا د خدای کلام نه دی دا خو تا رضا نه جوړ کړی نو د خدای نه نو قرآن شریف کې الله پاک چیلنج ورکړي قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا زه کدا د دې پیغمبر خپل کتاب خپل ردانه جوړ کړی د خدای نه نو تاسو مارا بیا تاسو او کدا ټول انسانان او پیریان دی شي او یو بل پسې شان ته ودرېږي نو قسم دې که د قرآن په شان قرآن ولیکي بیا ورته نوره مسانه کړه فأتو بعشر سور مثله مفتریات دی د لسو صورتونو په شان جوړ بیا ورته نوره مسانه کړه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين دی د یو رکوټي صورت په شان جوړ و چې د قرآن په شان اسلوب ایجاز بلاغت فصاحت او د قرآن په شان مقاصد پکې د سوره کوثر په ټولو کې رکوټي صورت چې د هغې په شان جوړ څومره کافران د مسلمان دشمنان دي وسې وکړې وسې لیکن تر ننه پورې د قرآن شریف د یو رکوټي صورت په شان صورت چا جوړ نه کړی شي دا ولې قرآن د حضور پاک معجزه ده او د معجزې مثال څوک نشي پیش کولی نو اوس په راشو دې علم چې هر کله د پیغمبر سره نسبت چې د حضور پاک معجزه شوه نو څومره د برکت شی شروع نو د الله کلام او د پیغمبر مبارک معجزه او تر قیامته پورې همیشه معجزه اوس به تاسو څه کوئ یو به ټول مسلمانان چې څومره د قرآن شریف تلاوت به کوئ روزانه به کوئ لږ کوئ خو کوئ او که چاله په ناظره نه ورځي اوس نه یې شروع کړي که بیا هم څوک نشي ویلی نو قل هو سوره اخلاص په ټولو ته یاد دی حضور پاک فرمایي چې 3 ځله چولوس الله به د قرآن شریف د پوره ختم ثواب ورکړي او چې 10 کرته چولوسته الله به جنت کې محل ولا جوړ کړي وایم تلاوت به کوئ که خیري دویم دا چې خپل بچي راولئ حافظان او قاریان ته جوړ کړي د بچو نه عالمان جوړ کړي او یریږئ مه یاره جي دا خو به دکان کوم زویله کنه ډوډۍ به څه کوو دوبۍ ته به ولېږم سعودي ته به ولېږم افسر به ته جوړ کړم چې ډوډۍ چې مولی کړم او حافظ یې کړم ډوډۍ به د کوم ځای نه دته وګوره دا مولا دی د ډوډۍ د لاسه کوم ځای ته رسېدلی دا نمونه ده ډوډۍ اوس خدای ورکوي که نه ورکوي که ډوډۍ کمه وي تا وګوره کرین به یې موجت نه کړي کرین ما ته وګوره الحمدلله ښه ډوډۍ خدای راکړی الحمدلله ډوډۍ خو د خدای په لاس کې انسان د مور ګېډه کې پروت دی او رزق والا ولیکي دا زمونږ ایمان دی نو چې څومره دوستان یې ټول به راسره وعده کوي که خیر انشاءالله یو بچی د خدای قرآن نه درته غواړم د خدای قرآن له دین له یو بچی ورکړې که خیر انشاءالله یو بچی حافظ کې او عالم کې ګوره باطل یهود عیسایان په زور کې دي چې دا شته مسلمانانو نه اسلام وباسو تاسو به د هغې مقابله کوئ مقابله څه ده تاسو هغوی متانه اسلام وباسي ته به اسلام ټینګ نیسئ که خیر انشاءالله ته به کوشش کوې چې په بچو علم وکړي او بچي د قرآن حافظان کې او د علماو سره هغوی وایي د مولیانو سره دشمني کوي چې د خلکو د مولا نه ورته ورشي نو نه به رانږدې کېږي ورته نو دین به مولا سره په خېټه کې پاتې شي
تاسو د مولیانو قدر کوئ او عزت او احترام کوئ که خیر انشاءالله کوئ به انشاءالله ښه عزت د مدرسو قدر کوئ عزت کوئ وګورئ مولانا جواد علي صاحب ته ماته د ټوله قصه وکړله چیرې دا د دې فیضه مو واغېسته او محنت ته او خواري کوي د هوښیار دله به خدای له دې بدل ورکوي او د کور کالي هم خرڅ کړه دا غټه اخلاص دی چې دومره اخلاص په چا کې دا مدرسې خو زموږ نه دي دا خو د خدای دی دې کې خو زما د پلار کتاب او زما کتاب نه ښودلی کېږي د خدای کتاب ښودلی کېږي نو دې مدد الله کوي او تاسو به څه ناڅه تعاون کوئ ښه تاسو مو مکلف یو ګوري مو خدای پاک چې تاسو د قرآن سره او د مدرسې سره امداد کوئ او که نه کوئ بل به یو چل کوئ چې کم خلک مدرسه کې نشي داخلی دی مشران دي هغه تبلیغ له ځای ځای به کې خیر انشاءالله تبلیغ ډېره ښه لاره قسم د ډېرو هلکانو او ډېرو مشرانو ګیرې پرېښودې منځونه یې شروع کړل داسې خلک وو چې قرآن سم نه ورته مونځ سم نه ورته غلط پیوي او نن د تبلیغ د برکت نه یې منځونه شروع تاسو ته پته نشته ما ته پته ده ماته نن په بار دنیا کې روزانه خلک لګیا دي او مسلمانېږي هره تبلیغ برکت دی جاپان غوندې ځای تاسو تپوس وکړئ ستاسو خلک خو جاپان ته تللي وي تپوس ته وکړئ